خوښیږي ستاسو؟ هغه چې دغه سوټزرلینډ. صحیح ده بیخي صحیح ده والا ککلکه لکه ماما دې سړی ونیسه خبره د بدمعشۍ شي نو ته خو ته یې نشي اخیستی ماما ته خو بدمعشي کې دا کلي ځینې وایي سپوږمۍ د رمسل دغه جوړه شوې ده. صحیح ده بیخي صحیح ده کلیګانې مونږ نه موټرسایکل هلته ودروه موټرسایکل هلته ودروه تېر شه ته لږه هو مونږ ته امر شه شي کوي که نه وا خدا پاکه خو اوس درته دا سایکل داسې ښکته کوم تا خو بدمعشي شروع کړه که نه دا موټرسایکل د سیند ته کلي کومه ګوره ولات موټرسایکل سره دې وغورځو صحیح ده سلام علیکم مشرقي لاري ده صحتمند دی جوړې خیر مې ولیدې هغه دی اوس دغه پل چې دی د پل کرایه راوتلې ده که نه چې باید کرایه ورکول شي څوک چې ورباندې اوري هغو کرایه باید غوڅه شي ولې څه شي کرایه خو دا خو چې تاسو ځای راځئ دا خو دولت جوړ کړی دی باید دې کرایه غوڅه شي که نه څوک چې اوري هغې 100 روپۍ د 100 روپۍ راکړه زه لاړ شم نه ولې موږ دلته مخکې موږ پیسې نه دي ورکړي دا لار دی موږ دا د کلي لار ده دا بند کړه داسې کار به وکړو چې دا مو بند ولې دې بند کړه نه خیر دا ته بند کړه بیا به چالان کړې خو زه خیر چالان کې پیسې راکړه زه پیسې خو نه درکړو ولې درکړو دا خو موږ لار ده وا کاکا وا کیسه و ماما ګوره ته دې چې مسؤل مسؤلیت نشته شروالي والا یې مړه دا دغه لپاره مطلب اوس په حال لپاره کرا ټاکل شوی دا په دې باندې تقریبا ډیر مصارف شوی دي موټر په وړي خرګاډي په لاسګاډي په وړي 50 روپۍ 10 روپۍ 100 روپۍ دې کراګانې دي کنه اې دې کراګانې تاسو به کراګانې خو مخکې ودی دې کرانو ودا پول مونږ هم ور جوړ کړ دا کلی باندې پولیس هم جوړ کړ کاکا دې ولاندې خبرې ولې خوشل روپۍ راکاو ځه نه پیسې نشته ولې درکو پیسې څلېونه یم وای تاسو خیر موټرسایکل دې په تاو کور کې نه تاو نه نشي سٹارټولې کاکا نه بیا کاکا نه مړه ځوان سړی دا ورکا نه وا کلی ما چوا ته کاکا وا د 100 روپۍ راکه به لاړ شکنه 100 روپۍ مونږ نه دی راکا ټیکس لګیدل جالم در سره کومه زما د شاوړم ولې وړم د شاوړم کنه و ماما 100 روپۍ ټیکس لګیدل دی دا خوښه دغه سایکل والا تراشه دی خو دا خوښه کنه تراشه 10 روپۍ ټیکس لګیدل سایکل والا ته صبر وکړه 10 روپۍ راکا وعلیکم السلام سلګون دی حضرت لسګون موږ درکو بقیا کې ځم پیسې څنګه ورکې او موږ موټر والا نه ګورغه نه اخلو په موټرسایکل والا نه اخلو دا ترا کدا پیسې تاسو دی خو درې کې دی خو دا موټرسایکل څنګه ته ودرول ته موټر راغی او خبره ټیکسونه په خرګاډو باندې هم لګیدلې دي خراشه په خرګاډو باندې هم ټیکس لګیدلې ده او په موټرسایکل او لاسګاډو باندې په بیسیکل هي ورور دی خراشه بیسیکل والا دی خراشه دا اصل نه روپې راکړي هغه دا 100 روپۍ راکړې ګوره په هغه چې د 100 روپۍ موږ ته راکړې ته موږ ته نه راکې ته څه وکړه 100 روپۍ چې هم نه دی راکړه ورکړه زه نه درکم هي وروره دا موټرسایکل د سیند ته کلي کومه ګوره لاندې غوړ ولات موټرسایکل سره دی وګورځم ولې وګورځه ته ساده سړی دا هغه ځوان ګوره 100 روپۍ راکړې ته 100 روپۍ نشي ورکولای پیسې اخلي نه راکې اوس پیسې نه پیسې نه درکم هغه موټرسایکل ګاله مونږ نه کلیګانې مونږ نه موټرسایکل ته ودروه موټرسایکل ته ودروه تیر شته لګا کلی ته والا ورنکی هو مونږ ته امر شوی اوس روپۍ درنه غواړم دا مړه ټیکس نه ورکړي دغه 100 روپۍ ټیکس ته ټیکس نه ورکې 100 روپۍ دی نه غواړم 100 روپۍ ټیکس دې نه ورکړي تاسو شروالي والا یې شروالي خدای غلي دي چې دي شروالي لا غلي ولي شروالي والا نه یو نه نو ټیکس څنګه غواړي دا ټول موږ نه بشاس اے وروره غله شت غله ته اوس قضاوتونه مکوا ګوره د خرګاړو لاسګاړو کراچي والا دینه موږ چې د خپل نرخونه 15 روپۍ 2.5 روپۍ همدارنګه 100 روپۍ 10 روپۍ ټیکسونه خو درشي دا باید موږ واخلو فقط موټر پکې فری دي ځکه موټر ډیر نه راځي اوس باندې خاطر موټر ډیر نه دا خو موږ کله دا پوري ور سره زور راځو تاسو بار شاله پیسې غواړي بس کله نه غواړي نه غواړي مشر غواړي ولې غواړي ګوره ځوانه مشر ځوان کاکا درې نومې ته واخیستل په دې کې چې پاله راځي کېږي د سکارو کا
ماشاءالله ځواني دې جوړه ده ډنډو بازي دې جوړ دي یو 100 روپۍ راکړه چې زم در سره زما ول سوال کې مونږ تی شو کې واده 100 روپۍ در نه نه سوال ده نه کوو دا کلیګان ته نه خزو زه چې دې دا کلیګان ته راش قضاوت ته وکا 100 روپۍ دا ګورغه سیکل والا پیسې راکړي بس سیکل دا هم په شخصي هغه جوړ کړه کنه په شخصي دا ولس خلکو جوړ کړه دا ولس خلکو جوړ کړه کار څنګه جوړ کړي دی اوس موږ د حکومت پس موږ جوړ شوی دا سین د حکومت نه دی کدا دا سین په موږ ټکویلی دا سین د حکومت نه دی دا تختیمات تا ټکویلی دا سین د حکومت نه دی کدا پل نو تپاوات للی خود تلا دی موږ جوړ کړل ته ماته موږ تاسو جوړ کړو کار څه جوړ کړی بس موږ له ټیکس راکې کنه اوس موږ د ټیکس راکې ما کام دی ته ولې ټیکس کوم نه راغلی دا څوک دی ولا نه پیژنو دا زم نه پیژنم نه راکې دا موږ شروال دارک تغلاشه کلی بنا دا کنه دا کلی چې وای نه کلی ته غلا کلی نه باسي ته څوک تاسو مو دا بل ځوان ته وسه ګوره دا پکې ځان نه پیسې ولې سم دی نو دا هم تک را تک ته دې کوم کلی زه دې پوری کلی ما پوری کلی نم شه زړه کلا پوری کلی نم زړه کلا ده زړه کلام سکه پاچا کلام سکه خزه سید اورکه بس دا دا موټر سایکل نه دی موږ سره خبرې دا د ما کلیوال لکه خزه سید اورکه تراشه دی خزانه اصل ګوندې بیرته واخله او ته په درینګ ملګری هغه موټر ګوري اسور موټر ها ته شي کو کیمرا لګیدل کې شي لګیدل دا ورته وخانده مړه وخانده ورته هغه ده خپانه شي بس سیده چل دي چې لګ تاسو حوصله معلومه مې دا سړی څه کوي نو ټیکس ته نو میکس ته شي نشته دا څه خبره ده اورو دا او دغه زمنګ ملګری ده ښه فقط میدان ګرمو خپکی خو بنه څنګه دا مرکه نشر کو نشر کو بس نشر خپکی خو نه خپکی بیسته کو مزاحمت خو نشته نه سمزه ډیره مننه خپانه شي مننه مشره رمضان دې شي دغه کې به موسی ګورو کاکا په خیر راغلی خې طبيعتونه دي خې دي وخت خطري موږ نه میګه ورکه شي سیده موږ به دي کې ولټو چې ته کمزې کې صحیح ده دا څنګه تیز رواني دي یار دي کې وسنګ دغه ورځي خراب دا بل اور دغه لکه چې دغه خون دغه او وندغه دا چې شاته روان ده او دا لګیرونی سره دا اما دا دای منګه میګه دا او هو دا ډیر وخت وګم نه دی خوړلې ما او تختیدو نه دای منګه میګه دا نه والکه سړی پوي دی والکه دا سینه چې دغه من کی دا اوس پړې هم نشته دا چش کی ویسو یاله کدا پچ مسخري کوي خو موږ د باندې اے دا زمونږ میګه دا تراشه ورپره والکه سړی پوي دی بلا دی پوي دی را دی خدای راول جانان په دغه لاره چې وکړم تپوس خپ قراره اوهو السلام علیکم وعلیکم السلام خان جی جوړ په خیر طبيعتونه دي خدي وخت ساده خطرېږي ژوند دي خروان دي مشمان خدي الحمدلله ډیره مننه سلامت اوسئ کومه خو راغلی بس هم دا کټ خوانه کڅ خوانه چکر مکر دی وهلې بس شکر دا یو ټک کیږي بس چکر مکر یعنی او چکر مو خبرې ما دا بلګو په کوم هیڅ خبره نشته دا کومه دا نه دا پوهیږي ولې ماما تورې دا بیرته وي او دا چی وکړه ها اوس چې شمیشه سره چې وی خو بس لګه کې پاتې خو چګنی مګنی پکې نشته خوندور خو چګنی مګنی چې نشته به خوندونه کې خدغه خبرې مبرم سره وکړي او ګرمي ډوډۍ نه د خوړلې کنده اوس څنګه چلو خدای دې وکړي چې خوي روغ وي او په دواړو خبر راغلي وسی او په دغه بیا سیکل باندې خدای دې وکړي چې پنچر شوی دا نه وي نه ان شاء الله صحیح ده یا رب غریبي دا خدغه خبره مې دا کوله کنه چې دا سیکل بده بیت دا کې هغه څه په دغه کې لاړ شي په دې پول باندې موږ خلک نه پریدو په دې خاطر نه پریدو چې تا پښتنه ونه کړ چې ولې نه پریدي ولی موږ دلته یو قانون دا کړی وضع کړی دی چې پیسې اخلوتي بیا په دې باندې بزي قانون خو خپل پځه زم یو غریب سړی ځکه چې خان چې ته خان نو ځان ته بخانی زه خان نه یم زه خان نه یم زه غریب سړی یم الله ولاړ ما خلکو نه پیسې اخلم غریب سړی غرور ادا د رشوت کار ده نه رشوت نه خدای دې خو جوړ شوی دا خاص ټول دنیا د
ته جوړ شوی سیده زه پوهېږم چې ټولو دپاره خو جوړ شوی زه هم پوهېږم خو زه سیده چې زه هم چې مړه لږ یو څو روپۍ راته راکړې جب خرچه مرچه نه خان نه چې خبره د بدماشۍ شي نو ته خو ته یې ماما ته خو بدماشي ته خو بدماشي کوي که نه وا خدا پاکه خو اوس به تا سایکل داسې ښکته کوم تا خو بدماشي شروع کړه که نه سکول یم اوس یوه خبره بله م واوره ما مه مجبوروه خان چې مرۍ ته به رادانګم او ساه به درنه وباسم خدا چې پیسې نه راکړي تا ترموز درنه نه نه روکې نه ته خو مړ زور غږی که نه موږ تاسو را وسیلې نه کار اخلو ته وایي چې دا کار داسې نه چې خبره د بدماشۍ شي نو بدماشي در سره کوم یې بدماشي در سره کوم ښه ده سره اوس کوم کلی غږی پوه شي چې خبره د بدماشۍ شي که نه نو ته خو ته چې والي صاحب هم شي که نه هېڅ نه شي کوی ګوره دا خبرې کوم دې خبر ته ضرورت نشته خاطر چې به ماما ته کنه یو چې پیسې پوه شي په ډیلاګ په موږ په ډیلاګ نه وو موږ ته پیسې غواړو نو چې خبره د بدماشۍ شي نه بدماشي خبره نه کوم خبر ته وګورئ عزت مونږ پرېږده بس په عزت او په هر څه کې د لېږم هېڅ خبره نشته ته خالي ماته یو څو روپۍ راکړه چې خدای مسلمانه یو بیګا ته لږ پیسې وخورم او روکې یو چې خبره د پیسو شو بیا خو هېڅ مزې یې ونه کړو خبر ته وګوره زما هلته به چې یو د هیټ میټ پې وسکم د کېږه پیسې راته راکړه او بیا په قرار باندې لاړ شي بس بیا روکې ماښامې دی او مونږ هم دونه اوزګار نه یو چې تا سره ټچ پچ وکړو پرېږده چې ماښامې ده ته خو ته یې ولاږه رانه په زور هم واخلي ته به یې په دې علاقه به زه به یم بس ښه ده نه روکې نه او ته ورې ګوته دې راته ونښلو ګوته دې راته ونښلو حتی خبر ته ونښله ښه بیا داسې چلو که چې نه پیسې راکړې نه ترموز راکړې یو چکر خو نه نه روکې که چکر دې ووهله خو کار به خراب ته زه مړه ګیرې نه به دې ونیسم یو چکر به پې ووهم مړه لږ خوند به ترې واخلم او مه کوه که نه مړه یاره چې دا چکر غواړې خو ستا په خاطر به ویسي ما په خاطر به ویسي زه چکر ته را پسې کلکې کوه لکه چې ویې نه غورځو بسم الله دا څه رقم سایکل او که دې پل نه ونه غورځوم لکه یا لکه دا خو غورځي والکه کلکې که والا دا سایکل به سوره دی مړه دا څه کې یاره دا خو څه دروند دی که نه دا څنګه چلوي ته نه دا خو داسې چلوم چې ته لاره راکړې زه یې خپله به چلوم درته څه وایې شکر خو مې لږ ووالو خو دغه دی که یو پنځوسي دغه راته راکړي یو او روکې ما خو درته ووایم ما خو درته ووایم امچوري پې اخلم لسګون خو نه که 500 هم نه درکوم ته د لسګون بنده ده ګوره بس زما وروره بس ما پرېږده حضر له څه نشته خوراکي توکي چې موږ وخورو هېڅ هم نشته بس خامې دی دې کې خو ماشین دي که نه مړه دا ماشین به لږ خورې نه نه ورو ښځه پرېږده مړه پرېږده او صبر وکړه ته لږ داسې وګوره هغه هلته ګورې لرې کیمره لګېدلې یو لاس ورته وخوځه بس خدای دې وکړي خفه شوی نه خدای نه کړي هېڅ خبره نه خدای نه کړي درنو لیدونکو دا ملګری البته دا کاکا هم په دغه لاره باندې روان و موږ وغوښتل چې د سره یو لنډ غوندې پرینک وکړو البته پټه کیمره ورسره وکړو دا راغی هر څومره چې موږ دا وګډولو پیسې خو یې رانه کړې خو سر د هغې نه غوسې کولې اخر مې ورته ماته وویل چې یو لنډ غوندې چکر پې ووهم سایکل داسې دروند وباشه داسې نه چې لاندې سیند ته مو ونه غورځوي نو خدای وکړي چې ته خفه شوی نه وې تا د اخلاق او ستا د حوصلې نه ډېره زیاته مننه واقعا چې د قدر وړ سړی نو خدای دې آباد لره مقصد خفه شوی نه او بله خبره دا کومه چې دغه ویډیو نشر کړو که نه دا راته نشر کوه خفه کېږي خو به نه غریب کار سړی نشر که چې خدای پاک یو چا کومک را سره وکړي انشاءالله خدای مهربانه په الله دې سپارم ښه وختونه او بیا هم بخښنه کوه الله دې منه موټر هم ولاړو ته هم ډېر وبخښه وروره قدرمندو خوږو درنو لیدونکو بیا هم ښه راغلاست ستړي مه شئ بټۍ ته راغلي یو یوه برخه کې مو تاسو ته مرکه ریکارډ کړې او بلې برخې ته ورسره راغلو دا ملګري بټۍ کارګر دی کار کوي ګپ شپ به ورسره وټوک ټکالې به ورسره وکړو سلامونه ستړي مه شئ دواړو ته ښه راغلاست په خپرونه کې وعلیکم السلام ډېر مننه خوشحاله اوسئ کور مو ودان لومړیانو ښي لاس ته مې ملګری ولاړ دی ته لږ داسې د کیمرې مخ ته راوړاندې شه سلام ستړی مه شئ ښه راغلاست په خپرونه کې وعلیکم السلام څنګه حال دی ښه جوړې ډېره زیاته مننه لیدونکو ته مو ځان ور وپېژنئ نوم مې علمزیب دی یم د کامې السلام علیکم
وعلیکم السلام. زوړ اسلام شي ستړی مشي. او سپینګری اسلام شي. کاکا جی السلام علیکم. طبیعتونه هم ښه دي، وختونه هم ښه تېرېږي. ستړی مشي، جوړ موړ تازه په تکړه په اندازه په دروازه کله ځئ کله راځئ. څنګه یې ښه په خیره مو لیدئ تاسو ته سره کوم سړی که راځئ که راځئ هغه د خدمت دی وایي ښه بس الحمدلله لږ دغه د املا کې مې درد دی. ښه نو موږ طبیبان یو موږ لږ مرکه روانه ده مرکه چې خلاص شو بیا شپاړه مرکه کوئ شپاړه د بټۍ په اړه باندې لږ تفریح به نه برابر زه سره زه به هم لږ څو خبرې پکې وکړم. کولی شي خبرې کولی شم داسې مشکل خو نشته خبرې کې دی نه ښه دی ګزاره حاله یم ښه زه بیا ودرېږم مشکل نشته دی خو دغله به ودرېږم ودرېږه داسې لاړ شم که داسې لاړ شم کوم اوس دې خوښ یې ورشه کومه چې راځي داسې به لاړ شم ورشه ودرېږه مشکل نشته ورلګه ښه که دا نور ملګري هم راسره ولاړ دي زه هم درسره ملګری شوم هېڅ مشکل نشته دی خو دغسې زه مرکه به وکړم بیا به ځکه په نوبت نه به مرکه سره وکړو ښه ډېره مننه نوم خو واخیسته که نه احمد زیب عالم زیب افغان صاحب افغان صاحب څنګه یې زندګي دې څنګه ده ژوند څنګه تېرېږي شکر دی الحمدلله تر دې دمه ښه تېرېږي الله دې موږ نه راضي شي او موږ ترې راضي یو بالکل الله پاک دې موږ نه راضي شي ځکه دا ښه خبره چې موږ نه الله پاک راضي شي که نه خو لږ دا ملګری پرېږده ښه دا پرېږده دا ملګری به پرېږده ښه ګیره نه راوباسي سپین ویښته پکې دی مړه سپین ویښته په ټول سر کې دي سړی فضا ټول جهان کې داسې ونه وایي چې ټول ځان مې سپین دی نه ځان مې ټول سپین نه دی که نه فضا بول مه کوه تور دی ځان مې سره کوم سړی دی هوره ځان دې سپین دی توره ته پکې څه کار لرې څه ساده سړی دی په خدای دا بېسره غوندې ده بېسره دی هو داسې ماته ګډ اعصابي تکلیف خو به نه لري نه یار الحمدلله جوړ روغ یم افغان صاحب زده کړې مو نه دي کړې فکر کوم نه زده کړې خو تا ته بهتره معلومه ده زده کړې چېرته کېږي دلته بټۍ کې سړی کار وکړي که زده کړې وکړي ته هم لوړ عجیبه پوښتنې کوي څنګه سړی که زده کړې وکړي مور خو ما ترې پوښتنه وکړه نو عادي پوښتنه زه پوښتنه ځواب کوم بیا ته راسه تا ته ضرورت شته ته د کوم جي زه خو د دغه یم بره د چارباغ یم چارباغ دلته چا کوز دی که نه بره خو نه ده ما که دلته اوس بره راغلی دی چارباغ کوز دی په دې خبرو کې ته د ځای نه ډېر ښه زده کړې مو نه دي کړي زه الله دې توفیق درکړي چې په خپلو بچیانو باندې زده کړې وکړي اوس هم بچیان په ښوونځي کې شته که نشته نه یاره تر اوسه خو ماشومان نه لرم نه مې واده کړی ته داسې به عجیبه پوښتنه وکړي مړه ما کله واده کړی واده یې کله کړی دی پرېږده څه کار لري ته نو خو واده یې نه دی کړی نو بچیان یې کومه شي اوانه راولوېږي دلته اوس ورور سلانجه دې جوړه کړې ځه لاله دې ونیسه پرېږده مو خبرې کوو دلته څه خبره ده هېڅ خبره نه ده خاصې دا وایي چې د بچیانو باندې به نو خو ما نه پوښتنه کوي زه ځواب ورکوم چېرته شپې ده بابا داسې راتاو شو موږ ته کومې خښې چې تاسو اچولي که نه دا په څو ورځو کې دا خښې تاسو برابرې کړي دي دا خو تقریبا 3 ورځو کې 4 ورځو کې الا تر 5 ورځو پورې بس اچوي لا حول ولا قوه څو ورځو کې دا خښې تاسو برابروئ دا یو ورځ کې یو نه تین نیولې 3 4 5 الا تر 6 ورځو پورې هغه هم چې بس مریض ورور ته لاړ شه کله جوړ کله نه جوړ بس ولې ته اعصاب خرابوي دومره صبر د چا کېږي تا ته ښه مشر هم راسره ولاړ دی اکانو تا زندګي څنګه ده وخت در باندې څنګه والله شکر د الحمدلله ښه تېرېږي بس همدغه مزدوریانې دي کوو په خپل لاس یې ګټو بس خپل خوشحاله یو پرې په خپل لاس یې مصرفو مطلب دا ده چې هر سړی به د همت وکړي که نه په ژوند کې همت د انسان دپاره ډېر مهم دی که نه بریالي کسان باید حالات کې به همت نه بایلي او بریالي کسان تل کامیاب وي چې همت وکړي او صحیح خبره ده ښه خبره ده حقیقت تاسو څومره وخت په دې بټۍ کې کار وکړ یار تقریبا دغه 15 کاله به کېږي چې بس دغه بټۍ کې لګیا یو کار مصروف یې نه بس واډر غټ شو دا د وسپینګری بل سبب مړ بس خلاص خبره نو مرګ خو پار سره په مرګ باندې مري بهشکه یعنی مثلا چې دا خبرې وکي به چې تا نه پوښتنه وکړه ته جواب ورکړه او که په خبره نه پوهېږي چې د ګریوانه دې راونیسم نو ګریوانه مې ولې رانیسي ولې په خبره نه ولې څه په ګازرو کې درنی ولې ګازرو کې نه ټیپرو کې راغلی زه خیر کاکا ته دا راته وایي چې د افغانستان کوم ولایت دې زیات خوښېږي هغه چې دغه مې ډېر خوښېږي دا لوګر والله زما خو همدغه ننګرهار خوښېږي د ننګرهار یم کومه ولسوالي دې زیاته خوښېږي همدغه مې ډېره خوښېږي کاما ځکه غني پکې ډېر دي پوه شه غنیونه بس کله کله شربت وروره زه که نه ته پرېږده په قرار خبره ولې نه پوهېږي
د صخرو د اوسیدونکو هم دغه صخرو نه خوښیږي ټول ولسوالیان خوښیږي ټول ولایتونه د افغانستان هر یو ځای حال د مړه غنی ډیر کیږي کنه کامه کی کنه مړه ځکه مې دا خبره وکړه کامه کی غنی کیږي ډیر د خوښیږي او لیواله چې کله لاړ بس دی ورځو کې لاړ دا ګوړې مړې به وخوري بس داسې زه ته لاړ شه زه سیده ډیره مننه مننه ښه زندگی ښه کاروبار ولري ته باندې بټۍ کار به لږ سخت وي خو پیسې حلال دي پاکې دي ځکه په خلو او په زحمت ویستلو باندې ګټل کېږي ښه ملګريه تا نه به هم یو تپوس وکړو ولې نه لس وکړه بهرني هیوادونه خو موږ تاسو لیدلي نه نومونه واورېدلي ځینې ویډیوګان تصویران هم کتلي کوم هیواد دی زیات خوښیږي ستاسو هغه چې دغه سوټزرلینډ سوټزرلینډ خبره اوس کوم کلی ورکه سوټزرلینډ زه وروره لاړ شه سوټزرلینډ ته اوس کوم کلی ورکه دا نوی هیواد ایجاد دا لا تاریخ کې دا ملک نه راوته دا د کوم ځای مړه سوما کې راته نه وته خدای دې سپېګما دې نه راځي سپېګما درامسال دغه جوړه شوی او خوراکونه کې کوم خوراک تاسو ته انتخاب وای شي نو شي جانې کوي هغه خو چې دغه مې ډیر زیات خوښیږي دا تور بانجان دي یو ورو زلاړ سوریان زلاړ شزن ورده زه چې بیا دی وامه زه چې دې خوراونه ګرځي ځکه نه چې ته راوښه خو زه چې کوم ځای راغلی هغه ځای ته لاړ شه که نه دا خخته باندې ونه متراشه دا خخته ګوري حوصلې نه ستاسو د مینې نه ستاسو د مسکا او خندا نه نړۍ مننه صبر زغم او حوصله واقعا چې لرئ راځه کار دې خراب کړو دا تاسو تزراغ نمبر کې په خاطر به خدا ملګری د ډیرې نه خوازه کې ولاړو دا مشفق الله زمیم نومېږي پکاس تاسو حوصله صبر اخلاق معلومول کارګر که څومره په کار کې زحمت وباسي تکلیف وباسي حوصله لري همدارنګه یو اخلاق هم لري ماشاءالله الله مخاد لره الله آباد لره په دې هیله چې خپه نه شي دې ملګري نه خپه نه شي او خدای دې وکړي چې ما نه خپه شوي نه وي خصوصا کاکا جانه ته موږ نه خپه شوي نه وي خیر وي مقصد چې ته خپه شوي نه وي ته زمونږ دا خبره د پلار په ځای کاکا خو ډېر حوصلهناک سړی دی دا ملګری جذباتي و هغه ډېر حوصله لري ډېره زیاته مننه خدای مو آباد لره خدای مو تر ډېره په دغه کار کې په دغه مصروفیت کې کامیاب او ژوندي لاره ډېر ممنون السلام علیکم